سلامونه او نیکهیلې ګرانو دوستانو، امید دی ښه به یاست. زموږ یوې بلې نوې ویډیو ته درته هرکلی وایم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. دوستانو، په نوې ویډیو کې بیا هم د A1 د سطحې د دریم لیکسون لغتونه غواړم تاسو ته د پښتو ژباړې سره وړاندې کوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. دی بوټه، کوچو ته یا هم مسکه ورته ځینې خلک وایي، هر څوک ورته خپله لهجه کې یو څه وایي. مثال کې وایو مثلا ohne Butter schmeckt das Brot nicht. له کوچو یا مسکې بغیر دا ډوډۍ خوند نه کوي. دی بنانا د کیلې په معنا ده، کیلې ته ویل کیږي. Das Ei هګۍ ته ویل کیږي. مثلا وایو möchtest du ein Ei zum Frühstück؟ آیا د سهار په چایو کې هګۍ خوښوي؟ Der Zucker بوري یا هم شکر ته ویل کیږي. په مثال کې وایو Danke, ich trinke den Tee ohne Zucker. مننه، زه د بوري پرته چای څښم. Die Milch شیدو په معنا دي. مثلا Die Milch steht im Kühlschrank. شیدې په یخچال کې دي. Brauchen ضرورت لرل یا هم نیاز لرل. مثلا Ich brauche ein Auto. زه یو موټر ته ضرورت لرم. kaufen د اخیستلو په معنا دی. مثلا diese Halskette habe ich im Urlaub gekauft. دا غاړکۍ یا هم ځینې خلک غاړه بند یا هم گردن بند وایي، ما په رخصتیو کې اخیستې. Der Hunger لوږې ته ویل کیږي. مثلا Ich habe Hunger. Wann ist das Essen fertig؟ زه وږی یم. خواړه یا هم موږ ورته ډوډۍ وایو څه وخت تیاریږي. Das Fleisch غوښه یا هم سره غوښه. په مثال کې Fleisch mag ich nicht. زه غوښه نه خوښوم. Der Käse پنیر ته ویل کیږي. مثلا Möchtest du Wurst oder Käse aufs Brot؟ آیا تاسو په ډوډۍ کې ساسج یا پنیر غواړئ؟ Das Salz مالګې په معنا دی. مثلا An der Suppe fehlt Salz. په سوپ کې مالګه کمه ده. Der Tee چای ورته ویل کیږي. مثلا Ich trinke morgens immer Tee. زه په سهار کې همیشه چای څښم. Das Brot ډوډۍ ته ویل کیږي. مثلا Bring bitte frisches Brot mit. مهرباني وکړه تازه ډوډۍ هم در سره راوړه. Der Wein شراب ته ویل کیږي. مثلا Nein, danke, ich möchte keinen Wein. نه مننه، زه شراب نه غواړم. Der Reis وریجو ته ویل کیږي. مثلا Ich esse gern Reis. زه د وریجو خوړل خوښوم. Der Fisch ماهی ته ویل کیږي یا هم د ماهی غوښه. مثلا Ich esse gerne Fisch. زه د ماهی یا هم کب خوړل خوښوم.
Der Apfel مڼه یا هم سیب ته ویل کیږي. مثلا zum Frühstück esse ich jeden Tag einen Apfel. زه هره ورځ د سهار په ناشته کې یوه مڼه خورم. Die Orange نارنج یا هم مالټې ته ویل کیږي. مثلا morgens trinke ich gerne ein Glas Orangensaft. زه خوښوم چې په سهار کې یو ګیلاس نارنج یا هم مالټې جوس وڅښم. Der Kuchen کیک ته ویل کیږي. مثلا ich habe einen Kuchen gebacken. ما یو کیک پوخ کړ. Der Kaffee قهوې ته ویل کیږي. مثلا zum Frühstück trinke ich immer Kaffee. زه تل د سهار په ناشته کې قهوه څښم. Die Birne ناک ته ویل کیږي. مثلا 1 Kilo Birnen bitte. 1 کیلو ناک لطفاً. Die Tomate رومی ته ویل کیږي. مثلا Die Tomaten sind noch grün. رومیان لا هم شنه دي. Die Kartoffel کچالو ته ویل کیږي. ځینې خلک ورته الوګان، الو او سیبی زمینی هم وایي. مثلا helfst du mir die Kartoffeln zu schälen؟ آیا ته له ما سره د کچالو په پاکولو یا هم سپینولو یا هم په پوست کولو کې مرسته کولی شي؟ Der Joghurt مستو ته ویل کیږي. مستې مثلا ich mag Joghurt nicht. زه مستې نه خوښوم. Die Zwiebel پیاز ته ویل کیږي. مثلا sind das Zwiebeln؟ آیا دا پیاز دي؟ Das Regal الماری ته ویل کیږي. هر هغه الماری ته ویل کیږي چې دروازه ونه لري. مثلا اکثر د کتابونو یا هم نور ډیرو کارونو لپاره استفاده کیږي. د مثال په توګه kaufte ein neues Regal. هغه یوه نوې الماری واخیسته. Der Preis قیمت ته ویل کیږي یا هم نرخ. Die Preise sind hoch. نرخونه یا هم قیمتونه لوړ دي. Der Cent سنت ته ویل کیږي. مثلا 1 Euro ist in 100 Cent unterteilt. 1 یورو په 100 سنت ویشل شوی. Das Sonderangebot ځانګړی وړاندیز په معنا دی. د مثال په توګه heute im Sonderangebot 4 Kiwis für 0,80 Euro. نن په ځانګړي وړاندیز کې 4 کیوي په 0.80 یورو. Das Lebensmittel اولیه غذایی مواد یا هم هغه غذایی مواد چې له هغې نه پرته ژوند ناممکن وي. مثال په توګه Die Lebensmittel kaufe ich im Supermarkt. زه اولیه غذایی مواد په سوپرمارکټ کې اخلم. Wie viel یعنی څومره. د مثال په توګه Wie viel Geld hast du dabei؟ څومره پیسې در سره دي؟ Kosten قیمت لرل، لګښت یا هم ارزیدل په معنا دی. د مثال په توګه Wie viel kostet das؟ دا په څو دی؟ Das Kilo د کیلو یا هم د کیلوګرام په معنا دی. مثلا Wie viel kostet 1 Kilo Orangen؟ د 1 کیلو نارنج قیمت څومره دی؟ Der Liter
لیټر ته ویل کیږي، د مایعاتو د اندازه کولو واحد. مثلا Sie kaufte Brot und einen Liter Milch. هغې یوه ډوډۍ او 1 لیټر شیدې واخیستې. Die Flasche بوتل ته ویل کیږي. مثلا eine Flasche Wasser bitte. یو بوتل اوبه لطفاً. Die Dose قطۍ ته ویل کیږي. مثلا Ich habe noch eine Dose Bohnen. زه اوس هم یوه قطۍ لوبیا لرم. Die Sahne ملایي، خامه یا هم قیماق ته ویل کیږي. د مثال په توګه Ich hätte gern ein Stück Torte mit Sahne. زه یو ټوټه کیک له ملایي سره غواړم. Die Wurst ساسج یا هم سوسیس ته ویل کیږي. د مثال په توګه Ich esse morgens keine Wurst. زه په سهار کې ساسج یا سوسیس نه خورم. Das Hackfleisch قیمه یا هم کوفتې ته ویل کیږي. مثلا Wie viel kostet 1 Kilo Hackfleisch؟ د 1 کیلو قیمه شوی غوښې یا هم قیمې یا هم کوفتې قیمت څومره دی؟ Der Verkäufer خرڅوونکي یا هم پلورونکي ته ویل کیږي. مثلا Ich bin Verkäufer. زه پلورونکی یم. Der Kunde اخیستونکي، مشتری یا هم ګاهک ته ویل کیږي. مثلا Ich bin Kunde. زه یو اخیستونکی یا هم یو مشتری یم. Möchten غوښتل یا هم میل لرلو ته ویل کیږي. مثلا Was möchten Sie trinken؟ څه شی غواړئ چې وڅښئ؟ Finden پیدا کولو ته ویل کیږي. مثلا Haben Sie eine Wohnung gefunden؟ آیا تاسو یو اپارتمان پیدا کړ؟ Der Laden مغازه یا هم پلورنځي ته ویل کیږي. د مثال په توګه Im Buchladen können Sie Bücher kaufen. تاسو کولی شئ په کتاب پلورنځي کې کتاب واخلئ. Das Obst میوه یا هم میوو ته ویل کیږي. مثلا Im Sommer ist das Obst billig. په اوړي کې میوې ارزانه کیږي. Das Gemüse سبزیجاتو ته ویل کیږي. مثلا Wir haben eigenes Gemüse im Garten. موږ په باغچه کې خپل سبزیجات لرو. Die Bäckerei نانوایی یا هم شیرینی پزي ته ویل کیږي. مثلا Wir kaufen unser Brot immer in der Bäckerei. موږ تل خپله ډوډۍ په نانوایی کې اخلو. Das Rezept د پخولو دستور یا هم نسخه، د دارو نسخه. مثلا Diese Schmerztabletten gibt es nur auf Rezept. دا درد وژونکي درمل یوازې له نسخې سره ورکول کیږي. Weißt du ein gutes Rezept für Gemüsesuppe؟ آیا ته د سبزیجاتو سوپ لپاره ښه ترکیب یا د پخولو دستور پیژنې؟ Für د لپاره په معنا دی. مثلا Orangensaft ist gut für den Durst. د نارنج جوس د تندې لپاره ښه دی. Das Wasser اوبو ته ویل کیږي. مثلا Ein Glas Wasser bitte. یو ګیلاس اوبه لطفاً. Der Pfeffer تور مرچو ته ویل کیږي. مثلا Ich brauche Salz und Pfeffer.
زه مالګې او تورو مرچو ته اړتیا لرم. زموږ ویډیو هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم چې تر دې دمه راسره ویډیو وکتله. که زموږ ویډیو مو خوښه شوي زموږ ویډیو در سره لایک او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. مننه، تر بیا ښې چارې.